أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. او ستاسو رب فرمایی تاسو ما وبلئ چې زه ستاسو دعا قبوله کړم. بېشکه هغه کسان چې زما له عبادت څخه تکبر کوي ژر ده چې دوی به دوزخ ته ننوځي په داسې حال کې چې خوار او ذلیله به وي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو د داسې حال څخه وساتي. د دې مبارک آیات په تفسیر کې علما کرام ډیر ښکلی تفسیر کوي، خو زه یو څو لنډو او مهمو نقاطو ته دلته اشاره کوم چې لکه څنګه چې د آیات د لفظي ترجمې څخه دا څرګندېږي چې دعا یو عبادت دی او الله سبحانه وتعالی خپله دعا ته عبادت ویلی دي، او په احادیثو کې د دعا ډیر غټ فضیلتونه راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ته عبادت ویلی دی، او په نور روایتونو کې دعا ته د عبادت مغز ویلی شوی دی. او سبحان الله که په دنیا کې مونږ او تاسو د یو بنده څخه یو ځل یا دوه ځل یا درې ځلې یا څلور ځلې یو څه وغواړو، که سکه ورور مو هم وي، حتی که پلار مو هم وي، خو تنګېږي راڅخه. اما دلته برعکس الله سبحانه وتعالی په خپل مبارک کلام کې دا فرمایي چې که څوک له ما څخه دعا نه غواړي هغه ته یې د کبرجن یا د متکبر خطاب کړی دی. نو متاسفانه چې نن سبا اکثره مسلمانان د دې ښکلي عبادت څخه غافله دي، او که یو څوک دا وایي چې زه ډېرې دعاګانې کوم خو نه قبلیږي، دا خبره دوی اشتباه کوي په دې کې. هغه ځکه چې دعا درې مرحلې لري، درې مهم ټکي د دعا دا دي چې یا دعا قبلیږي او یا په تا باندې کوم مشکلات، ستونزې او بلاګانې چې مخې ته دې راځي د هغوی مخه پرې نیول کېږي، دا ستا دعا باندې کومه دي چې کړې ده، او یا دا دعا درته د قیامت په ورځ د دې دعا بدله درکول کېږي. نو علما کرام په دې کې بیا وایي چې تر ټولو ښکلې او ښه بدله چې ده هغه د قیامت په ورځ ده. نو دعا دویمه خبره مهمه دا ده چې دعا باید مونږ او تاسو په پوره یقین سره وکړو، او په دې درې خبرو باندې مونږ او تاسو پوره ایمان باید ولرو چې دا درې خبرو کې یوه کېږي، یا قبلیږي یا رد د بلا کېږي، د بلا مخې ته درېږي، د مشکلاتو مخې ته ودرېږي، او یا د قیامت په ورځ الله سبحانه وتعالی بدله راکوي. که هیڅ قبوله نشي هغه بهترینه بدله بیا د قیامت په ورځ ده. او بله مهمه خبره دا چې دعا باید مونږ او تاسو په پوره توجه او یقین سره وکړو، او د دعا هغه وختونه باید وپېژنو چې په کوم وخت کې دعا قبلیږي. زه نه غواړم چې هغوی ته دلته اشاره وکړم ځکه چې ویډیو اوږدېږي. او یو وخت مهم وخت چې دی چې هغه وخت کې بنده الله سبحانه وتعالی ته ډیر زیات ورنږدې، هغه د سجدې وخت دی. که فرض المنځ وي که سنت المنځ وي، تاسو کوشش وکړئ چې په سجده کې ډېرې دعاګانې د الله سبحانه وتعالی څخه وغواړئ په عربۍ باندې. البته نو د عربۍ باندې دعا زده کول خو څه سخت نه دي. او یو بل ټکی مهم ټکی دا ده چې نن سبا د مسلمانانو په منځ کې رواجي دعاګانې ډېرې زیاتې شوي دي. حال دا چې هماغه رواجي دعاګانې هم په درست او ښه طریقه باندې نه کوي، په یقین سره یې نه کوي، هسې لاسونه 2-3-4 سکنډه پورته کړي بیا ځي خپل کار پسې. خو صحیح دعا دا ده چې په پوره یقین او توجه سره وشي، او د دعا نه مخکې باید درود وویلی شي، او وروسته د دعا نه باید هم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وویلی شي. دا د دعا د قبلېدو یو ښه چانس جوړیږي چې مخکې او وروسته یې درود وویلی شي. نو په دې هیله چې انشاءالله دغه ورک شوی عبادت زموږ او ستاسو په منځ کې دا بیرته راژوندی شي، او دعا په خپل ژوند کې ډېرې وغواړئ، د الله سبحانه وتعالی څخه خپل حاجتونه او خپل ضرورتونه او د مشکلاتو حل دی الله سبحانه وتعالی څخه وغواړئ. او الله سبحانه وتعالی دا ډیر خوښوي چې خپل بنده یې ورته عاجزي وکړي، او په عاجزۍ ورته لاسونه پورته کړي، او په عاجزۍ ورته په سجده پرېوځي، او د الله سبحانه وتعالی څخه خپل حاجتونه او ضرورتونه وغواړي. انشاءالله چې دغه ورک شوی عبادت راژوندی کړو او عمل پرې وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.